تازه خبر بې پیلوټه الوتکو له کندهار وروسته په مشرقي کې هم ګزمې پیل کړي دي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د زاویه نیوز د معلوماتو پر اساس له تیرو 2 ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت په شینوارو، مومندرې، بټي او همداراز ډیورند کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځینو ولسوالیو بې پیلوټه طیارې بې وقفې ګزمې کوي. د معلوماتو له مخې بې پیلوټه الوتکې په ډیر کم واټن کې د یادو ولایتونو په هر ولسوالۍ ګرځي چې هیڅ راز خنډ پکې نه لیدل کیږي. تیره اونۍ د طالبانو ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار او نیمروز ولایتونو کې هم د بې پیلوټه الوتکو ګزمې تایید کړې وې. د کندهار پر فضا وروسته له هغې بې پیلوټه الوتکو ګزمې پیل کړي. دغه ولایت کې یو ځانمرګي برید ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان فضا د امریکا له لوري اشغال ده او نقضوي یې. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.